د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد وایي مونږ هیڅ داسې پلان نه درلود چې ښاغلی غني به ووژنو. د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد ویلي دي چې مونږ پر خپل ژمنه کلک ولاړ یو او بې وفایي نه کوو. څه چې مو چا سره ژمنه وکړه هغه پوره کوو. د طالبانو دفاع وزیر ویلي دي چې مونږ ژمنه کړې وه ښاغلی غني به نه وژنو او نه به هم کابل ته ورستنیږو، خو کابل کې ګډوډي ډیره شوه نو مونږ د خلکو لپاره کابل ته ورننوتلو او ګډوډي مو کنټرول کړه. نو مونږ ارګ ته نه یو ننوتلي او نه هم د اشرف غني د وژلو کم پلان درلود. ښاغلی غني ویرېدو او له افغانستان نه وتښتېده. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو حکومت دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد ویلي کابل ته د ننوتلو پر مهال طالبانو هیڅ داسې پلان نه درلود چې ګواګي پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني دې ووژني. نوموړی دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې پخپله پرځول شوی ولسمشر محمد اشرف غني او ورته یو شمېر نږدې کسانو ویلي طالبانو پلان درلود چې پلازمینه کابل ته له نیولو وروسته ښاغلی غني ووژني. خو طالبانو مهم مشر مولوي محمد یعقوب مجاهد د افغانستان ملي راډیو تلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې ادعاوې کړي او دغه ادعاوې رد کړي دي. هغه ویلي مونږ هیڅ داسې پلان نه درلود چې اشرف غني دې مونږ ووژنو، هغه زمونږ مشر هم کېده. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زمونږ ته د مهال چمتو کړی خبر. الله په امان، تر بیا خیر چارې.